السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې د فرانسوي ژبې دا دوه جملې چې په ورځني ژوند کې ډېر استعمالیږي تاسو لپاره تشریح کوم چې دا دوه جملې څه معنا لري او څنګه کولی شو چې په جملو کې استعمال کړو. اول، ce n'est pas que. دویم، avoir la dalle. Ce n'est pas que. Ce n'est pas que. معنا داسې نه دی چې. Ce n'est pas que je n'aime pas le cinéma, mais je préférerais passer du temps à l'extérieur aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'aime pas le cinéma, mais je préférerais passer du temps à l'extérieur aujourd'hui. داسې نه دی چې زما سینما نه خوښیږي، مګر نن زه بهر یا باندې وخت تېرول غوره کوم. Ce n'est pas que داسې نه دی چې je n'aime pas زه نه خوښوم یا زما نه خوښیږي. le cinéma سینما، mais مګر زه préférerais غوره ګڼم passer du temps وخت تېرول à l'extérieur بهر یا باندې aujourd'hui نن. avoir la dalle. avoir la dalle یعنی ډیر وږی. avoir très faim. avoir la dalle دا اصطلاح هغه وخت استعمالیږي کله چې یو کس ډیر وږی وي، یعنی avoir très faim په ځای مونږ avoir la dalle هم استعمالولی شو. Je viens de rentrer du travail et j'ai la dalle. Est-ce que le dîner est prêt? Je viens de rentrer du travail et j'ai la dalle. Est-ce que le dîner est prêt? زه اوس دستي کار نه راغلم، یعنی زه اوس دستي کار نه کور ته راغلم. زه ډیر وږی یم. آیا د ماښام ډوډۍ تیار دی؟ Je viens de rentrer. زه اوس دستي راغلم du travail کار نه et او j'ai la dalle. زه ډیر وږی یم. Est-ce que آیا le dîner est prêt؟ د ماښام ډوډۍ تیار دی؟ j'ai la dalle. زه ډیر وږی یم. همدغه جمله په دې شکل سره هم لیکلی شو. Je viens de rentrer du travail et j'ai très faim. Le dîner est-il prêt? Je viens de rentrer du travail et j'ai très faim. Le dîner est-il prêt? زه کار نه اوس دستي راغلم او زه ډیر وږی یم. آیا د ماښام ډوډۍ تیار دی؟ j'ai la dalle او j'ai très faim د دواړو جملو مطلب او معنا هماغه یو دی، یعنی زه ډیر وږی یم. ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي، او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی درس
شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.